سلام ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو یوټیوب چینل نه ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو کتونکو زموږ نوې ویډیو د بلاګر په اړه ده، بیا چې خپل بلاګر څنګه سرچ کې سبمیټ کو، ګوګل سرچ کې کنسول کې سبمیټ کو چې ستاسو پوسټونه او بلاګ چې د هغه په سرچ کې ښکاره شي. نو د دې نه مخکې چې زه بلاګر په سرچ کې سبمیټ کړم، د هغه لپاره دغه نه مخکې یو څه سیټینګ تاسو باید هغه وکړئ. ټول نه مخکې تاسو کولای دلته راسئ انیبل کسټم روبوټ هیډر ټیګز، دا به اف وي، دا به تاسو آن کړئ. او له دې نه لاندې دلته هوم پیج ټیګز ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کتلی شئ دا سر کې به آل به آن انیبل کړئ، آن به کړئ، او دې سره به لاندې نو ډي پی به هم آن کړئ او سیو باندې به کلیک وکړئ. اچیو اینډ سرچ پیج دا باندې به کلیک وکړئ، دا به ورته نو انډیکس او نو ډي باندې به کلیک وکړئ او سیو باندې به کلیک وکړئ. او له هغه نه لاندې دا پوسټ اینډ پیج ټیګ ده، په دې باندې به کلیک وکړئ، دا به ورته آل او نو ډي پی ورته پاله کې آن به کړئ، او له هغه سره به آل باندې به آل به ورته آن کړئ او دلته به سیو باندې به کلیک وکړئ. که دا سیټینګ وشو، او دلته لاندې تاسو لیکلي دي ګوګل سرچ کنسول، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ما یو مخکې بل بلاګ په دې کې ایډ کړی ده، نو تاسو به د خپل بلاګ هغه یو آر ایل به کاپي کړئ. دې لپاره ما پرون یو ډومین هم اخیستی و، دا د دې که تاسو بلاګ سپورټ وي که ډومین اخیستی وي نو دا به کاپي کړئ او رابسئ خپل سرچ هغه ته. دلته تاسو ته ښکاري دا بل ډومین لاندې، دلته به تاسو ته ایډ نیو سایټ به لیکلی، دلته ما ته به نور سایټونه ما پکې هغه کړي ایډ نیو پراپرټي. په دې ایډ پراپرټي باندې به کلیک وکړئ، ته ورته دا هغه پیسټ کړئ یو آر ایل په دې ځای، که صرف ډومین پیسټ کوئ دلته یې پیسټ کړئ، او که مکمل یو آر ایل دلته یې ورته پیسټ کړئ او کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. ګو ټو پراپرټي باندې به کلیک وکړئ. دا د بلاګ زما بلاګ په سرچ کې ایډ شو، دا تقریبا ګوره دلته پروسیسینګ ډیټا پلیز چیک اګین ان ا ډے اور سو، یعنې وروسته دا وګورئ او کېدای شي یو څه وخت زیات وخت نور وخت واخلي. نو دا وه د سرچ په اړه، د بلاګر د سرچ کې سبمیټ کولو په اړه ویډیو. نو دلته تاسو کتلی شئ د دې لپاره باید سایټ میپ هم جوړ کړئ، چې کله دا یو څه ډیټا ښکاره کړي نو له هغه وروسته بیا د دې تاسو ته ښایم چې څنګه د دې لپاره سایټ میپ جوړوو. سایټ میپ هم د سایټ لپاره ضروري ده. دا و زموږ نوې ویډیو. تر بلې ویډیو پر ما ته اجازت راکړئ. ډېر زر بله ویډیو هم د سایټ میپ په اړه جوړوم، هغه وروسته نور بلاګر کې څومره سیټینګ دي د هغه په اړه ویډیو جوړوم. پوسټ په اړه تاسو ته ډېر ضروري ده چې تاسو باید څنګه پوسټ ولیکئ. که تاسو انګلیسي باندې پوهېږئ خبر ده، که چېرته انګلیسي نه باندې نه پوهېږئ او تاسو صرف پښتو باندې پوهېږئ نو څنګه کولی شئ چې په انګلیسي پوسټ ولیکئ. نو تر بلې ویډیو پر ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.